السلام علیکم ملګرو، استاد سرور اکرم علي ما او راغلی ما بیا خپل کلی وطن ته، خپل د مور پلار خیاله، د خویندو ورونو ترونه ماماګان، ګاونډیان، یاران، دوستان، غوښتل مې چې د ژوند یو څو لمحې بیا د داسې کلیوال موسم کې وباسو نو ښه به وي. دویمه عشره ده، روژه ده، ورځ د جمعې ده او یقینا چې تاسو کتی شئ سحر دی او خلک بېغمه خوبونه کړي وده دي. وجه د هغې دا ده چې څوک عبادتونه کړي او څوک خپل کار روزګار کوي. که چېرې موږ خپل کار روزګار هم د نبي علیه السلام په طریقه کوو نو دا هم په عبادت کې راځي. نو کوشش وکئ چې هر کار کوئ په اخلاص سره یې کوئ. د جمعې ورځ دا ځان به تیاروو مانځه دپاره او داسې ښه لمحې به رایوځای کوو او تر تاسو به یې در رسوو. څومره هم چې مسافر دي خصوصي هغوی ته هغه که په سعودي دوبۍ یا ملیشیا یا په چین کې دي یا په وغیره څومره هم چې ملکونه دي، خصوصي دا ویډیو مسافرو رونو ته ډالۍ ده. کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ، زموږ سره اوسئ. ملګرو ځان مو تیار کو جمعې مانځه دپاره او سنت زیات خلک وایي چې کور کې وشي نو بهتره ده او بیا خلک مانځه له لاړ شي نو ښه ده. مونږ تاسو له پکار دي چې جمعې مانځه له یوازې تلل نه دي پکار، ځکه چې د جمعې بیان اورېده هم غواړي. کوشش کوئ چې جومات ته ځان په ټایم ورسوئ، مونځ به کوو او بیا به د هغې نه پس میلاویږو. اوس پته نه لګي اورې ما وایي تاسو ښه ملګرو جمعې مونځ شو او واپس روانو کور طرف ته. داسې مشران دوستان یاران پیښ شو چې هغو ته مو څه خوږې خوږې خبرې وکړې او څه ترې مونږ واورېدې، خو په غیر د کیمرې د سترګې نه. نو اوس راغلو د ایاز احمد صاحب دکان کې به لږ ودرېږو. ایاز احمد صاحب سلامونه. جمعې ورځ د روژه څنګه روانه ده؟ دا د ایاز دکان دی او کوشش وکړئ روژه کې دوی سره ډبل لوټۍ هم دي، اچار هم دی، کجور هم دي، هر څه تاسو ته میلاوېدی شي او یقینا چې مسافر به دا موسم ډېر خوښوي خو نشته. تاسو کتی شئ چې ایاز دلته ډیوټي کوي او دلته دا ښایسته ښایسته هواګانې د مرغو د اوازونه دا انجوای کوي نو ډېر خوند کوي. چوټې روژې دې ونیوې؟ څو روژې دې ونیوې؟ بس په لاړ شو لږ بازار ته، لږ ملاقاتونه دي د یارانو سره، بیا به واپس راځو. څه دې پکار دي موبایلو؟ راځه ماما راځه.
بازار نه راغلم او دا یو څو مرغۍ دي او ډېر ښایسته اوازونه دي. غوښتل مې چې له دې نه هم خوندونه واخلئ. لاړې کډې لاړې وطن ته د کوچیانو مرغۍ خو واولیدې. ډېر ښایسته موسم دی. مازدیګری شو او چې مازدیګری شي زیړی لمر شي په چا اختر شي څوک د غم جړا کوي نه. او نن سبا چې مازدیګر شي روژه ده نو هر سړی خفه وي. وجه د هغې دا وي چې مبارکې ورځې شپې دي هغه زموږ نه روانې دي نو په روژه کې خلک په دې خفه کېږي چې مازدیګری ته تیر شي. د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې په دې کوڅه د چا دپاره راځم او د میخانې دروازه مه بندوئ یارانو زه به د روزګار راځم. ښه ملګرو وخت مازدیګر شو او روژې هم اثر وکړو. تږي شو وږي شو او د دې روډ نه واله او تر د دې غره پورې د یو ملګري خواته راوختمه. ډېر خاص ملګری مې دی او دا تاسو کتی شئ. دې ته مشکون ګټ وایي. دا مشکون ګټ دی. د دې نه اخوا بیا دملی ده او مخامخ د مدین غر ته هم ښکاري. وجه د هغې دا ده چې دا وخت زه ډېر په بلندۍ باندې ولاړ یم. که بل سایډ ته تاسو وګورئ دا موږ سره ساتال چم جومات دی. د دې نه اخوا بیا موږ سره ساتال دی ورپسې ګلشه او مانډکر وغیره. نو مازدیګری شو زموږ سره اوسئ. غېږې ورکړې تملم جبې ته ګوره وریځو غېږې ورکړې تملم جبې ته ګوره ځوانه چې هر چرته یې د قام شملې ته ګوره. ملګرو راوختمه خپل د کلي نه ډېر په بلندۍ باندې ولاړ یم. تاسو کتی شئ لاندې سیند دی. تاسو کتی شئ دا لاندې ساتال چم دی ته ویلی شي. ډېر ښایسته موسم دی. ډېر ښه مشران دي پکې. دا زمونږ کلی دی ساتال چم دی. په دې چم کې ډېر ښایسته مشران دي. خواږه دوستان دي او یاران دي. ترونه ماماګان دي او ډېر محترم اولیاء کرام دي. مفتیان صاحبان دي پکې، مولیان دي، قاریان صاحبان دي. نو یقینا چې داسې کلی ډېرو خوش نصیبو ته په نصیب کېږي چې د ژوند هرې طبقې سره تعلق ساتي نو هغه به تاسو ته خصوصي زمونږه د سیدانو میاګانو د چم نه میلاویدی شي. ښه ملګرو دا زمونږه د ساتال چم وړوکی شانتي ګراونډ دی او ماشومان پکې کرکټ کوي. روژه ده خو یقینا چې په دوی روژې نه وړي. ما ته پکې داسې څوک نه ښکاري چې روژې پې اوړي. نو د هغه وجې نه دوی راغلي دي او دلته کرکټ کوي. مشران ورسره نشته، ځوانان ورسره نشته، ماشومان دي خو کرکټ کوي. تاسو کتی شئ او د ټولو نه د خوشحالۍ خبره دا ده چې دلته سمو د مخکې بوټي کرلی شوي په هغې کې د شنډۍ ونه ده، خونان دي پکې او وغیره. دا پکې زما په خیال چې د لاچي بوټي دي. که مونږ تاسو وګورو سمو د مخکې د دې څوکیداري چې هغه سید وکیل شاه کوله ډېره په ښه طریقې سره یې کوله. خو اوس چې کوم دی نه څوک د بوټو خیال ساتي او دا بوټي چې کوم دی زموږ نه خرابېږي. نو مونږ تاسو له پکار دي چې یوازې څوکیدار د دې خیال ونه ساتي ځکه چې دا دې سره زمونږ هوا ښایسته کېږي، زمونږ زړه ته سکون میلاویږي. نو کوشش کوئ چې کوم ځای کې هم بوټي کرل غواړي هلته وکرئ. کوم ځای کې چې وي
د هغې خیال وساتئ، نو انشاءالله دا به زموږ دپاره فایده وي. مازدیګری شو، وخت مازدیګر مانځه ته نږدې دی او زو به تیاریانې به کوو د روژه ماتې. او دغه وه نننی ویډیو د خپل ګلورین کلي ساتال چم نه کلیوال رنګونه او یقینا چې ستاسو به خوښ شوي. که کومو ملګرو زمونږ کلیوال رنګونه په روژه کې اولنۍ ویډیو نه یې کتلي، کوشش وکئ په ډسکرپشن کې یا په اولني کمنټس کې تاسو ته د هغه ویډیو لینکس میلاویدی شي. تر د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.